د پلار او زوی خوږه کیسه. یو ځوان خپل سپینګیری پلار ډاکټر ته بولی و. بیرته په لاره یې پلار ورته وویل زویه وږی یم، ډوډۍ به چېرته وخورو؟ زوی دستي هلته یو هوټل ته ور وګرځوو او هلته ډوډۍ ته کېناستل. څنګه چې پلار سپینګیری و، لاسونه یې رېږدېدل، په ډېر زحمت یې ډوډۍ خوړله. شاوخوا او په جامو ډوډۍ ورنڅېدله چې طبعا جامې او میز یې هم ولړله. څنګه چې هوټل له خلکو ډک و، نو زیات خلک ورته متوجه وو او د سپینګیري حالت یې څاره. ځوان زوی ورته ناست و، ډوډۍ هم ورته سموله، داسې برېښېده لکه له ځانه چې پلار ته ډېر متوجه وي. کله چې پلار له خوراکه فارغ شو، د لاس مینځلو ځای ته یې بوتلو، لاسونه، خوله، مخ او جامې ټول یې ور ومینځله او صفا سوتره یې کړ. بیرته میز ته ورغی، هغه یې هم پاک کړ، د خوراک پیسې یې پرې کړې، پلار یې له لاسه ونیو. د هوټل خلکو ورته کتل او دواړه ووتله. کله چې پلار او زوی موټر ته وختل او روانېدل، له هوټله یو سړی ورووته. د سپینګیري سر یې ښکل کړ او ورته ویل دروند مشره، ستا پام نه و هوټل کې د ډېر قیمتي شی پرېښودو. سپینګیري ورته وویل نه، زما نه څه نه دي پاتې شوي. خو سړي ورته وویل بلکې تا هوټل کې ډېر ارزښتناک شی پرېښودو او هغه د هوټل خلکو ته د اخلاقو او انسانیت درس و او دا چې زمان باید څنګه تربیه شي. له خبرو نه مو مطلب هم دا و که غواړئ انسانیت او اسلام ته خدمت وکړئ، اولادونو ته مو علم او اخلاق ور زده کړئ، له دې سره شتمني نشته.